د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د شاوخوا 7 میلیارد افغانیو په ارزښت 15 بېلابېلې پروژې منظورې شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون نوبتي غونډه نن چهارشنبه د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 12مه نیټه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د وړاندې شوو پروژو په اړه بحث وشو. د ملي تدارکاتو کمیسیون یا د غونډې ته 28 پروژې د بحث لپاره وړاندې شوې وې چې له جملې د 15 پروژو قراردادونه منظور او د 2 هغو بیا لغوه شول. منظور شوې پروژې د مخابراتو، معلوماتي ټکنالوژۍ، مالیې، لوړو زده کړو، اوبو او انرژۍ او د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارتونو، د افغانستان برېښنا شرکت او کابل ښاروالۍ اړوند دي چې ټولې زرزښت یې شاوخوا 7 میلیارد افغانیو ته رسیږي. په یاد منظور شوو پروژو کې د پاشتان، شاوروس او کمال خان بندونو د پاتې چارو بشپړېدل، په کندهار، بلخ او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د څښاک اوبو رسول، په مختلفو ولایتونو کې هیوادوالو ته د هغوی د اړتیا وړ برېښنا چمتو کېدل، هیوادوالو ته د با کیفیته او چټکو انټرنیټي خدمتونو وړاندې کول او یو شمېر نورې پروژې شاملې دي چې په پلي کېدو سره به زرګونه هیوادوالو ته کاري فرصتونه برابر شي.